حاضر شئ د الله په حکم حاضر شئ هلا نور وایدا څنګه خیر دی برابر یې یاره نور وایدا زما یو ورور دی د ډېرو ورځو نه بیمار دی د دنیا په ډاکټرانو باندې مې وګرځاوه دوه درېو کسانو راته وویل یاره دی څه ښه غونته کفیر ته وښایه کیدای شي چې په ده باندې څه جادو وي څه اثر یې پې نو که څه ښه غونته کفیر درته معلوم وي چې زموږ ډېرې ته یې راولي صحیح د شیررحمانه دلته زموږ دې خوا کې یو پیر دی او خلک یې ډېر زیات صفتونه کوي او ګڼه پې هم ډېره زیاته او خلک دا هم وایي چې دی د جادو مکمل توړ کوي نو ته زما ملګری زه به هغه خواله چکر ولګوم او ټیم به ترې راوالم او انشاءالله ستاسو ځای ته به درشو که خیر ښه ټیک ته ځه په هره ورځ باندې چې راځئ خو ما ته به یوه ګنټه مخکې رینګ وکړې شیررحمانه ما اورېدلي دغه پیر صاحب د شکرانه لږه زیاته او نور کار چې کوم دی په ګرنټۍ سره کوي د پیسو ته هېڅ فکر مه کوه خو چې زما دا ورور خدای ښه کړي صحیح ده زه به ترې ټیم راولم انشاءالله او چې څومره زر کېږي نو موږ به ستاسو ځای ته درشو ښه وایدا دا راته ووایه چې څنګه دې را پېښه وکړه پیر صاحب زما یو ملګری دی او د هغه رور دی او هغه خپل رور دغه بل رور په ډېرو ډاکټرانو وګرځو خو هډوخه کېږي نه بیا ورته چا ویلي چې ښه غونته کې پیر ته یې وښایئ کیدای شي په ده باندې چېرته سحر وي جادو وي یا پې څه سوری نو ځکه په تاسو پسې رالمه نوروايدا زه خو په دې پوره علاقه باندې مشهور یم او په هر کور کې نن سبا جادو سحر پیریان او دا هر څه ډېر شوي دي نو زه د هغو خاتمه کوم خاتمه ځکه خو په تا پسې رالم که نو په دې علاقه کې مشهوره ده چې دغه پیر صاحب دی دی د جناتو توړ کوي دی دم نه کوي مخامخ علاج نه کوي توړې کوي نو دغه شان دي په تاسو پسې رالمه ما وې زما سر څه ټیم کې لاړ شئ که د هغوی علاج وشي ستاسو په لاس باندې نو الله به د لا اجر درکړي نوروايدا ستا خبره ما ته په زرو چشمو کله چې تا ووې زه به ستا سره لاړ شم د هغو خواته ټیک شو جي ټیک شو ډېره مننه او دا تعویض والا دا مې تاله خصوصي وکړو او دا ځان سره کا او ځه صحیح شو جي زه لاړم السلام علیکم السلام علیکم نوروايدا ښه په خیر راورسېدی که نه په لاره څه تکلیف مکلیف خو نه و او شیررحمان الحمدلله ښه په خیر خیریت سره راورسېدو او دا هغه پیر صاحب دی د چا خبره چې ما تاسو ته کړې وه نوروايدا چې تا راوستی دی نو زما په تا پوره پوره یقین دی خو تا زما د رور د بیمارۍ پیر صاحب ته پوره خبره کړله او که نه زه ورته ووایم پیر صاحب ته ستاسو د رور د بیمارۍ پوره خبره ما کړله او پیر صاحب په دغه باندې ځان پوهه کړلی جي ملګرو ستاسو لیدې ته چې زه راغلی یم ستاسو مسئلې به الله پاک حل کړي لږ ساعت کې به زه معلومات وکړم چې ستاسو په رور یا جادو یا سحر یا منتر څه شته که نشته پیر صاحب بالکل مې خوښه ده او تاسو زموږ نه ښه پوهېږئ خو زما د دې رور علاج پکار دی ولې چې زه په خپل رور باندې ډېر زیات خفه یم شیررحمان صاحب الله به خیر کړي زه معلومات شروع کوم شیررحمانه ستا په رور باندې ډېر غټ جادو شوی دی ډېر غټ بندیش دی پې او ما معلومات وکړو چې د یم لاس تړلی دی خپې تړلی دی د ټول وجود یې تړلی دی او کلمې ول هم تړلی دي کلمې ول بندې کړي دي نو ځکه خو د ده نه څه خواته کېږي او نه دی ګرځېدی شي دی 24 ګنټې په ټینشن کې الله به خیر کړي او که د دې علاج تاسو ونه کړو نو کېدای شي چې دی زر تر زره کور ته ورسېږي دا څه دی پیر صاحب زما په رور باندې جادو شو دی پیر صاحب زما خپل رور روغ پکار دی په ډېرو خبرو نه پوهېږم پیر صاحب زه خو راغلی ستاسو د رور د علاج دپاره یم چې د په ښه طریقه علاج وشي او د دې جناتو مکمل توړ وشي خو په دې باندې لږه خرچه راځي چې څومره روپۍ لګي پیر صاحب نو زه د هغې درکولو ته تیار یم خو چې زما د رور په ښه طریقې سره علاج وشي او بله دا چې ما ته دا پته ولګي چې زما په رور دا جادو چا کړلی او چا زما سره دا دشمني کړله ما ته صرف دا پته ولګي ټیک ده شیررحمانه په دې کار به ستاسو 1 لک روپۍ خرچ راځي او زه به دا کوشش کوم
چې د جناتو په ذریعه باندې دا نوم تاسو ته ښکاره کړم چې دا کوډې په تاسو چا کړي دي. ټیک ته پیر صاحب تاسو چې تلئ زه به تاسو له 1 لک روپۍ درکړم تاسو خپل عمل شروع کړئ. ټیک دی شیر رحمانه ما یو 4 غنټې ټایم راکړه چې زه چیله پخه کړم او مازدیګر به بیا دا عمل شروع کړو نو هر څه به ستاسو مخامخي. ټیک ته پیر صاحب تاسو د لرې ځای نه راغلي یئ زه به تاسو له د چای روټۍ بندوبست وکړم ته خپل عمل شروع کړه. اوس به دا عمل موږ شروع کوو. د دې نه به پته لګي چې دا جادو تاسو باندې چا کړی دی. د دې عمل نه به دا پته هم لګي چې په تاسو چا تعویضونه او کوډې کړي دي او په کوم ځای کې ښخ کړي دي نو هغه به اوس تاسو ته مخامخ کېږي. زه دا عمل اوس شروع کوم تاسو ته ګورئ. هلو وعلیکم سلام. یاره زه خو ډېر لرې تللی یم دلته کې بل مریض راغلی یم. یاره موږ خو ډېر لرې تللي یو خو ته زه دې کس نه تپوس کوم دنه معلومات کوم. مرګي دي څه نوم دی؟ وایي پیر بګلو ته راغلي یو. موږ دلته کې پیر بګلو ته راغلي یو. ښه تاسو هم دلته کې نږدې یئ. صحیح ده دې کس ته دغه وکړه چې دی تاسو ته پته وښیي. صحیح شو دلته نږدې دي؟ او دلته نږدې دي. الو جی او پیر صاحب راغلی دی پیر بګلو ته. ښه تاسو هم دغه ځای کې نږدې یئ. ټیک دی جی داسې چل به وکئ چې د شیر رحمان او د زیشان نوم والی د هغو په دیره کې وي جي او اول ته راشئ موږ هلته ناست یو. ښه جي صحیح دی جي صحیح شو. پیر صاحب هغه هم دلته نږدې دي څه مریض به ورسره یو. ښه صحیح. هلکه طاهره ورشه دې وله یو 2 کورسۍ راوړه دې مېلمنو له. هلکه لږ ساعت مخکې د پیر صاحب ته رینګ تاسو کړی و؟ او چې رینګ ما کړی و ما په دې رور باندې څه غوټه راځي دی مې دې پیر صاحب له راوستی. الله به خیر کړي. دې کورسو ته کښېنئ. پیر صاحب د دې سړو دا کار مخکې کا دا سړی راته ډېر خراب ښکاري. ټیک ده زه دا کار مخکې کړم او ستاسو دا کار هسې موږد دی. حاضر شئ د الله په حکم حاضر شئ. څه غواړئ د دې سړي نه؟ دی ولې نه پرېږدئ په قلاره؟ دا زموږ بچي مړه کړي دی به موږ نه پرېږدو دی به موږ وژنو. غلي شئ. راته ووایه څو کسان یئ؟ 3 کسان موږ یو. 3 یو پکې مسلمان دی او 2 هندوان دي. دا بل مو هنده کوو او پرېږدو نو او دې مذهب ته موږ راوړو. سم شئ که نه وایي. غلي شئ. مسلمانان د چا نقصان نه کوي او که د نقصان شوی نو په غلطۍ به دې شوی. قصدیاً به یې نه کړی او زه تاسو ته حکم کوم چې بیا په درا نه شئ. موږ دا نه نه ځو موږ به یو. ته څوک یې چې موږ ته وایې موږ به دې مړ کوو. ښه لکه تاسو په قلاره نه پوهېږئ اوس به پته ولګي سېزمه و. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زو زموږ توبه ده بیا به درځو. توبه. انوره ښه شومه یو ګیلاس اوبه راوړه د سږې ښه شو. سر مې سپک شو سر. شکر دی سر مې سپک شو. اوبه راوړه ګیلاسو. طاهره ډېر د کمال پیر دی. دې هلکانو له چای راوړه اوبه ولاوړه. هله پیر صاحب ستاسو څو شکرانه شوه؟ د دې زه شکرانه نه علم. دا مې د فی سبیل الله وکړو او چای اوبه وڅښئ او بیا ځئ. ملګرو ستاسو نه معذرت غواړم د دې غریبانو کار مې پکې وکړو او ستاسو په کار باندې شروع کوم. ملګرو زما په لاس په اوس هغه نوم راښکاره کېږي چا چې په تاسو جادو کړی دی. وګورئ دا هغه نوم راښکاره شو چا چې په تاسو جادو کړی دی. ولې ملګرو تاسو څه حیران غونډه شوئ؟ دا نوم د چا دی؟
او د حیرانېدو خبره ده دا نوم زما د تره د زوی دی لالا ما ته څو ځلې ویلي وو چې دا د تره زامن نه دشمنان دي دشمنان خو تا به زما نه اورېده اوس دې په خپلو ګناهګارو سترګو ولیده زیشانه ښه پوه شومه خو لږ د صبر نه کار واخله کښېنه ملګرو حقیقت دا دی خو ستاسو د تره زوی دی او کورورو دی دا هر څه چې دي ده د باندې کړي دي خو اوس مې خپل هغه پټي ته بوځئ چې کوم ځای کې ستاسو پټی دی او د توت ونه پکې ده ما ته معلومات شوي دي چې د هغه ونې لاندې تعویضونه دي خو ټایم مه ضایع کوئ ځئ چې ځو ناوخته کېږي او داسې نه چې جنات تعویضونه وباسي او بل ځای ته یې ویسي پاڅئ ناوخته کېږي پیر صاحب دا زموږ پټی دی او هغه پکې د توت ونه ده دا ستاسو پټی دی صحیح ده راځئ به دا وینئ دا ستاسو هغه تعویضونه دي او کوړې او بندیش دی خو دا داسې په دې طریقه نه وځي دې بسې به زه چیرې کوم او دا ستنې به دې په قلاره وباسم پیر صاحبو تا خپل کار وکړو ته تللی شې اوس موږ پوه شه او زموږ کار صحیح ده بارې پیر صاحب صبر وکړئ موږ سره لاړ شئ تاسو ته ستاسو هغه امانت حواله کړمه نو بیا به ځئ صحیح ده راځئ ورور مې اوس راته ووایه چې موږ له څه کول پکار دي زیشانه دشمني را سره کړله خو په سیاستو کې دشمني به ورسره کوو خو په ښکاره نه په پټه لالا ما هم ستا نه دا تپوس کوم سر مې اور اخیستی دی لمبه کېږي خو دا راته ووایه چې څه وکړو زیشانه د صبر نه کار واله ما ول هم سوچ کړلی ته بېغمه شه لالا زه به هم ستا د حکم په انتظار یم چې څومره زر کېږي دومره به ښیي ولې چې د سر بوج به مې سپک شي مشر رور لاس ته په سر پراته دي ډس پې کوه د دې ناسور سر خوروه لالا زه راغلی یم دې له یم خو صرف او صرف ستا اجازت مې غوښتو دا واله ته او دلته داسې راته ښکاري چې زما د دشمن سره ته هم میلاوې ناشر رحمانه زه ستا د دشمن سره نه یم میلاو خو ستاسو د دواړو په منځ کې چې کوم اور لګېدو کومه دشمني به جوړېده زه د هغې د بچاو دپاره دلته کې راغلی یم په سیاستو کې خبرې مه کوه صفا خبره کوه چې ته دلته څه دپاره راغلی شیر رحمانه د ټول ناول خو زه د خپل رب ډېر زیات شکرګزار یم چې زه په ټیم باندې دې موقع ته راورسېدم او ستاسو د لاسه مړی ونه شو که چېرې نن ستاسو د لاسه دا مړی شوی وی دا خپل د تره زوی وجلی وی نو په دې کې به زه برابر شریکوار وم په دې ګناه کې به زه ستاسو سره حصهدار وم تاسو چې د خپل رور د علاج دپاره کمپیر راویستی او زما په وساطتو راویستی و هغه ټوله یوه ډرامه وه په هغې کې هیڅ حقیقت نه و حقیقت به ته زه اوس ښکاره کړمه دا زموږ نه کاکیان جوړ کړي دي
داسې راته ښکاري چې ته زما د زامنو سره میلا وې او پیسې دې اخیستې دي خو پاکه خبره کوو چې څو روپۍ دې اخیستې دي که نه 100 ځله خورومه زیشانه کومه شپه چې په ګوري نو هغه په کور کېږي نه چې زما سره څه کوئ نو وکئ ما تاسو ته خپل خون بخلی دی خو حقیقت داسې نه دی څنګه چې تاسو ګمان کوئ په ما باندې زیشانه ټوپک ښکته کړه زما په تا پوره یقین دی د سر نه مې په خبره باندې پوه کړه چې حقیقت څه دی شیررحمانه په کومه ورځ چې تا ما ته رینګ وکړو چې زما رور بیمار دی او د هغه دپاره د یو پیر بندوبست کول غواړي زما سره چې کم پیرو ما ته دا هم پته نه وه چې دا صحیح پیر دی او کاس یوه ډرامه ده خو په کومه ورځ چې موږ ستاسو دیرې ته درالو د هغې نه بعد ما ته پته ولګېده چې دا پیر نه دی دا د خلکو دشمن دی دا دوه جنګی دا دوه کورونه ورانوي دا دوه مسلمانان د یو بل سره په شر کوي قصه درته کومه ردیزي ها دا راته ووایه چې د شیررحمان او د زیشان د تره د زوی څه نوم دی زکریا ها زکریا نوم یې دی ها هې بله خبره ده چې د هغوی پټي په کوم ځای کې دي دای پټۍ ده که نه توت ونه چې پکې ولاړه ده ها دا پټی ده د توت د ونه چې پکې ده صحیح ده ځه دلته ځه به لوی سړی شي ځه پیر صاحبو دا خلک خو مطمئن هم دي او خوشحال هم دي خو زه ستا نه یم مطمئن پوه نه شوم زه به دې اوس پوهه کړم که نه پیر صاحب دا کومه ډرامه چې دلته کې تا وکړه په دې باندې زه پوهه شوم او بلکې پوهه څه تا چې کوم کردار وکړو هغه ما په خپل سترګو ولیدو دا څه وی دا ښه زه رښتیا وایم پیر صاحب حیا او عزت په دې کې د دې خلکو نه چې د کمې روپۍ اخیستې دي هغه په حیا عزت کې راکړه که نه دې خلکو ته به دې وښیم سر به دله خور کړي وایده دې خلکو ته مه وایه پیسې چې ما اخیستې دي که نه دا واده دقه 1 لک روپۍ دي ستا شوې خو دې خلکو ته مه وایه خدای لپاره مه وایه ورته زه شابه لاړم د الله نه یره نشته بس چې څه په لاس کې راځي حمله پې کوئ یا الله دې خلکو ته هدایت وکړي الو الو دې صاحب ته روان یم کسر مه لېږه درم پور پکې یم السلام علیکم وعلیکم السلام لکه تا هغه یې وې که نه هغه پیریان چې د باني و پیر صاحب نه لر کړي وو او جوان پیریان دي جي پیریان دي د باني صحیح ده اوس په دې پته ولګي ښه چې دا پیریان په رښتیا دي او که دروغ سر دله خوروم رښتیا خبره کوه شابه رښتیا خبره ته کوم ومې نه ولې غریب سړی ما 1500 شپږ سوه روپۍ ډېر لګوي او ما ته یې دا نخرې کوه چغې وکاږه خپې واو لاړې توکاو جبه چیچاو او دا پیسې مېسې ما دا راکېږي که ته د پیر صاحب خپل سړی زه پیر صاحب خپل سړی یم خو دا پیریان میریان هېڅ نشته سره به نشي جوړی دوکه کوو دوکه دوکه کوی ته دې نه خبرې دا پیر صاحب چې کومې روپۍ تال درکوي دا به تا حلالې دي پردي کورونه یې وران کړو د الله نه ویرېږه که نن نه بعد مې د پیر صاحب سره ولیدې په خدای یقین وکړه چې په دې سر دې ولم ګوره زه شابه بیا به دا کار نه کوجي زه شابه د الله نه یره نشته خو په خدای یقین وکړه چې دا لاسه نمونه خلک دي یاره د انسان په جامه کې شیطانان ناغلي شیررحمان او زیشانه دا و حقیقته نوروایده په تا کې راته هم بېمالې ښکاري چې تا ته دونه پته وه چې دا پیر نه دا یو ډرامه ده نو موږ ته به دې په ځای ویلي نو دا سر به مې وله خور کړی
زیشانه زما سوچ ډېر لرې پورې تللی و ما ته دا پته وه که په دغه ځای کې ما تاسو ته ویلی وې چې دا پیر نه دی دا یوه ډرامه ده نو تاسو هغه ژوندی نه پاتې کوو تاسو ته به هم دښمني جوړه شوه او زما هم څه ذمهواري وه ولې چې دغه پیر ما په ذمهوارۍ راویستی و نو چې کله ما هغه خپل ځای ته ورسو نو تاسو ته مې صفا خبره وکړه نورویدا دا خو ډېر ښه وشو چې ته په ټایم راورسېدې ګنې اوس په راته د کور دښمني جوړه شوه او د دښمنۍ نه دې الله په نوم مسلمان وساتي آمین شیر رحمانه شیر رحمانه داسې به وکړې چې زیشان خان به یو ښه غونډه کې د مازغو ډاکټر ته وښې دا بس هسې وهم دی شک دی یو ټینشن دی یو سوچ دی نور هېڅ هم نشته الله پاک به دې روغ جوړ کړي ښه او ستاسو ضمانت زما سره دی دا هغه لاک روپۍ دي کومې چې تاسو هغه پیر له ورکړئ دا واخلې خپل امانت او زه دنده د الله په امان لاړم السلام علیکم زیشانه شکر دی الله تعالی د دښمنۍ نه وساتلو که نه اوس په راته د کور دښمني جوړه شوه او لالا ټیک دی وې خو چې د تره زوی پسې کور ته لاړ شو موږ به ورته چې موږ کوترې ویشتې او د اډس سره خو تا داسې اوږدې اوږدې منډې والې موږ باید چې خفه نه شې واو ټیک دی وې ځه چې لاړ شو زه راځه واو کتاب مې ولو کتو جادو دی پې بندش دی پې خو یاره یو کار وکړئ په دې علاج به 1 لک روپۍ خرچه راځي او که تاسو دې ته تیار یئ نو سبا یې راولئ واو صحیح شو زه سلام علیکم سلام د تره زویا بیا د چا کور روانه محمد علي ما تاسو ته څو پیرې ویلي چې زما په کار کې کار مه ساتئ او ستاسو په کار کې ما څه کار ساتلی یاره څنګه به کار نه ساتو خلک راځي موږ له پیغورونه راکوي چې ستا د تره زوی تعویزګر دی جادوګر دی کوډګر دی موږ خو دې په شرمونو وشرمولو یو پیسې دې اسره کړلي او د الله نه هم نه یېرېږې محمد علي تاسو زما په قبر کې نه څملی او بیا ته څوک یې چې ما ته نصیحت کولو والی زه مړه خپل کار کوه پردي خو دې 100 کورونه وران کړل خو یو به خپل جوړ نه کې زم خو د نه زمه خو بله ورځ به چا باجه کړی او غل به دې هم معلوم نه شي او لاړم دنه زه مړه زه پوه شه او زما کار پوه شه زه مړه